د یو محترم ورور سوال دا دی چې نوی کال تجلیلول د 1 اف جنوري باندې اول د جنوري باندې دا به شرعاً څنګه وي؟ نو محترم ورونو موږ د خوشحالیانو نه خلک نه منع کوو چې خوشحالیانې مه کوئ. خوشحالي خو یو معنا ولري. موږ خو مسلمانان یو، زموږ خوشحالي غم باید د شریعت د اصولو مطابق وي. موږ خوشحالیانې لرو، هغه د غټ اختر، د وړوکي اختر، بعضې نورې خوشحالیانې شته. خو په اول د جنوري باندې هلکه نوی کال شو، څه معنا لري؟ ستا د ژوند نه یو کال تیر شو، ستا مرګ ته یو کال نږدې شولې، ته قبر ته نږدې کېږې، ته الله ته ورروان یې، ته به په قبر کې تنها پروت یې، ستا د عمر یو حصه لاړه، په دې کې تا نیک اعمال کړي دي که نه دي کړي. نو په دې باندې خوشحالي د څه دپاره کې؟ او د کفارو دا کاپیانې موږ کوو. د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې من تشبه بقوم فهو منهم. څوک چې یو قوم سره مشابهت کوي الله د هماغو نه شماري. نو ته راځې اوس د کفارو کاپیانې او دا کې او خوشحالیانې او دا کې هلکه دغه پیسې او فضل خرچیانې چې کوي یو غریب ته یې ورکړه، دا به ستا لپاره یو صدقه شي، دا به ستا لپاره د نیک اعمالو یو ذخیره شي، دا به په قبر کې ستا په کار راځي. دې د خاطره دا نوي کال تجلیلول، نوي کال په مناسبت سره خوشحالیانې کول دا کوم اصل نه لري محترم ورونو. بل موږ مسلمانان یو، زموږ نوی کال خو د محرم نه شروع کېږي. موږ خو عیسایان نه یو چې جنوري نه زموږ کال شروع شي. فرض به کړو که زموږ نوی کال هم شریعت موږ ته دا نه دی ویلي چې په دې باندې خوشحاله شه، او دا خو طبیعي خبره ده. عقل موږ دا تقاضا کوي چې یو شی تا نه کمیږي هغه باندې ته باید خفه شي. مال تا سره دی ته پرې خفه کېږي، عمر دې کم شو خفه شه. نو په دې باندې خوشحالیانو څه معنا شوله؟ دې د خاطر دا خوشحالیانې کول او دا د کفارو کاپي ده، دې نه ځان ساتل پکار دي.